د نیوز پری چینل لیدونکو السلام علیکم، ستړي مشه، سهار مو په خیر. په موکړه تازه لاندو مهمو خبرونو ته. امیر خان متکی وایي ټول نړۍ سره د متقابلو مثبتو او ښو اړیکو غوښتونکي یو. د اسلامي امارت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متکی وایي دوی د بهرنیو چارو وزارت ټولو کارکونکو ته ویلي چې خپلو دندو ته دوام ورکړي او د غرض له هیواده بهر د ټولو سفارتونو کارکونکو ته هم ورته سپارښتنه کړې ده. نوموړي چې پرونی په کابل کې وی خبري ناستې ته خبرې کول ویل چې دوی د هیڅ هیواد په کورنیو چارو کې د مداخلې لېوالتیا نه لري او له نورو هیوادونو هم غواړي چې د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه ونه کړي. هغه د خپلو خبرو پر دوام ویلي چې افغان خاوره به د هیڅ هیواد پر ضد ونه کارول شي او دوی خپلو وعدو ته ژمن دي. متکی د غرض څرګنده کړې چې د اسلامي امارت د امریکا په ګډون له ټولې نړۍ سره د متقابل درناوي پر بنسټ ښې اړیکې غواړي. متکی زیاته کړې چې اوس ټول هیواد امن دی او هر ډول پانګونې ته زمینه مساعده ده. نوموړي له افغانستان سره د ملګرو ملتونو د 1 میلیارډ ډالرو بشري مرستې هرکلی کړی او مستحقو کسانو ته یې د رسولو ډاډ ورکړی دی. بل ورته وال سټریټ ژورنال د امریکا په کانګرس کې د بلینکن استعمیا ناستې ته په کتو ویلي چې افغانستان کې د امریکا له ماتې وروسته اټکل دا دی چې نور به امریکا هیڅکله کوم بل هیواد ته د پوځي مداخلې لپاره زړه ښه نه کړي. ورځپاڼه وایي افغانستان کې د امریکا وروستۍ ماتې ډیره شرموونکې او د امریکایي مشرانو لپاره ستر پیغور شو. او رویټرز وایي کابل ته د قطر د بهرنیو چارو د وزیر سفر اصلي موخه دا وه ترڅو د اسلامي امارت مشران دې ته وهڅوي چې نړیوالې ټولنې سره خبرو اترو ته دوام ورکړي، د ښځو حقوقو ته پام وکړي چې په دې توګه به نړیواله ټولنه د افغانستان نوی حکومت ژر په رسمیت وپېژني. لیدونکو له ملتیا مننه، پاتې ورځ مو نیکمرغه.